روغتیا او نیکې هیلې. نن غواړم چې د روژې په ګټو باندې چې روغتیا ته څه ګټې لري په هغې باندې وغږېږم. روژه چې ده د انسان بدن ته ډېرې زیاتې ګټې رسوي. اوس یوه نوې پلټنه دا ده چې په روژه کې چې دی د انسان د بدن ټول حجرات چې کوم دی د فشار لاندې راځي، وږي کېږي او په بدن کې هغه مړه حجرات او همدارنګه هغه توکي یا مواد کوم چې د بدن د مختلفو کړنو په پایله کې ازادیږي، هغه دغه روغ حجرات چې کوم دی خوري او بالاخر دغه بدن وی پاکیږي. یعنې دا بدن وی انزل کېږي. داسې یو نظر دی. نو اوس رنځپوهان په دې لټه کې دي چې څنګه داسې درمل جوړ کړي چې سرطاني حجرات، هغه خلک چې په سرطان ناروغیو باندې اخته وي، هغه سرطاني حجرات چې دي د اغیز لاندې راولي، فشار لاندې راشي او وږي شي او خپل سرطاني حجرات چې دی وخوري او بالاخر دغه مهلکه یا وژونکې ناروغي چې دی درمل شي. دغه الهام یې چې دی د روژې نه اخیستی دی. همدارنګه روژه چې ده د نورو ډېرو ناروغیو ښه درملنه ده، لکه د بیلګې په ډول د وینې لوړ فشار، د شکر ناروغي، د زړه حمله او همدارنګه د مغزي حملې نه چې انسان پکې فلجیږي یا ګوزن وایي، د هغې نه مخنیوی کوي. او هغه څنګه کوي؟ د انسان په بدن کې په وینه کې دغه شکر یا بوره دا نورمال ساتي روژه او همدارنګه دا غوړ چې دی دا هم نورمال ساتي. او دغه دواړو حالاتو کې انسان چې دی کله چې دا غوړ زیاتیږي نو د انسان د بدن دا رګونه چې کوم دي دا د دې دیوالونو پورې نښلي او بالاخر دغه دیوالونه تنګوي یا یې بندوي. کله چې دا غوړ پکې راجمع شي نو دغه ربړي خواص رګونه هم د منځه ځي او بالاخر ناروغ چې دی فشار پړي. که چېرته دا کړنه په زړه کې صورت ونیسي، یعنې د زړه په رګونو کې، یعنې زړه رګونه تنګ یا بند شي، نو ناروغ باندې چې دی د زړه حمله راځي او پایله یې شاید مرګ وي. او که چېرته دغه کړنه په د مغز په رګونو کې صورت ونیسي، یعنې بند او تنګ شي د دې غوړ په واسطه باندې، نو ناروغ فلجي او یا چې دی فشار ډېر لوړ شي او بالاخر په مغز کې رګونه وچ وي، نو یو طرفه ناروغ چې دی په ګوزن وهل کېږي او بیا یو طرفه چې دی بدن حرکت نه کوي. دې تر څنګ نورې ډېرې ناروغۍ چې دي هم د روژې په نیولو سره سړی ژغورل کېږي. روژه په بدن کې دغه میکروبي کېدنه چې دی دا د منځه وړي. دا انفلمیشن یا التهاباتو ته په درملنه یا طبابت کې ویلی کېږي. دا چې دی د منځه وړي چې په پایله کې د کولمو دا تلپاتې ناروغۍ باندې سړی نه اخته کېږي چې په دغه ناروغۍ کې همیش سړی دوامدار قبضیت او اسهال لري یا نس ناستی لري. روژه چې دا وایي د فیبرومیالجي په نامه یو ناروغي ده، د هغې څخه هم خلک ژغوري، ځکه چې په هغې کې چې د بدن دا غوښې چې دی ټولې درد کوي. د ځیګر د ناروغیو مخنیوی کوي او همدارنګه ناروغ حافظه نورمال او ښه ساتي. د نیم سیري یا سردردۍ دپاره هم یوه ښه درملنه ده. که په ټوله کې ووایو روژه د ډېرو ناروغیو درملنه ده. د یوې بلې روغتیایي خپرونې پورې د تاسې اجازت غواړم ستاسې د بشپړې روغتیا په